بسم الله الرحمن الرحیم. په دې سبزیانو کې یو سبزی ده چې اکثر د ماشومانو نه خوښه، زیاتر د لویو خلکو هم نه خوښه او ډیر خلک یې ډیر شوق سره خوري. خو زیاتر ماشومان داسې چې کته ورته چې مور نه تاسو کې مور یې سړي پخ کړی دي او اورته چې کدو می پخ کړی ماشوم تندې راواچي او یره مور مال چې ته انډه پخ یا بل څه پخ کا زه کدو نه خورم. نو زه تاسو ته نن د دې سبزی باره کې داسې یو څو فایدهمند خبرې کوم چې تاسو ته اندازه وشي چې یاره دې کې څومره فایدې دي. بیا به ستاسو کور کې انشاءالله چې تاسو ډېر شوق سره دا خورئ. کدو داسې یو سبزي ده چې په دې کې یو خو اکثر د دې پیداوار هم د ګرمۍ په سیزن کې وي او دا داسې چیز دی چې دې کې د اوبو ښه ډېر مقدار موجود دی. دې کې ښه ډېر فایبرز موجود دي، یعنی ریشه ده پکې. دې کې ښه ډېر نمکیات دي، ورسره پکې ویټامین سی شته، ویټامین ای شته او مختلف ویټامین بی او داسې څیزونه دي چې کوم په دې کې موجود دي. نمکیات پکې شته دي، په دې کې پوټاشیم شته، په دې کې مګنیشیم شته او ډېر داسې څیزونه دي چې په دې کدو کې موجود دي. د دې د خوراک طریقه جناب د خوراک طریقه خو دا ده چې څنګه تاسو ته پته زموږ په کټوای کې پخېږي یا دغه کدو چې کوم دی نو دا په اچار کې هم اکثر خلک د کوي کدونه د سرکې اچار جوړ کی یا ماسته ورسره واچي، اوږه، سرکه، نارنج، نیمبو، مختلف قسم اچارونه دي دینه جوړیږي او دغه اچار که تاسو د ګرمۍ په سیزن کې استعمالوئ نو ستاسو هاضمه هم ورسره ښي او هغې سره چې که تاسو وګورئ نو ستاسو د معدې یو یخوالی، د وجود یو یخوالی هم راځي ځکه چې دې کې نمکیات او اوبه ډېرې زیاتې دي. ستاسو ډیهایډریشن نه کېږي. کټوۍ کې که استعمال شي یقینا که پوخ شي نو هغه هم ډېر فایدهمند څیز دی او دې کې د خپل غذایت او دې کې د خپلې فایدې چې کوم دي دا برقرارې پاتې شي. بیا زه تاسو ته یو بل څیز ښیم چې کوم زموږ په پښتنو کې خو نشته خو پنجاب سایډ ته او خاص کر انډین پنجاب چې کوم دی هغې کې بیا ډېر زیات دی. هلته چونکې ګرمي ډېره زیاتې میداني علاقې دي نو په ګرمۍ کې دغه خلک اکثر د دې کدونه جوس وباسي یا دې مستو سره دغه کې واچوي، جوس ترېنه وباسي، معدی کې د دې په شملو کې یعنی لسی کې دا راشي او دغه لسی او کدو مکس د دې چې کوم دا ډرینک راځي نو هغه د وجود د یخوالي دپاره ډېر زیات ضروري دی ځکه دا زرعي علاقې دي. دلته خلک چې کوم دی آوټ ډور کارونه زیات دي، د پټو کار شو، داسې د نور کار شو، خاص کر د مزدورانو دپاره که دي دغسې کوي او د غرمې ټایم کې یا دغسې ټایم کې چې کله دي ته تنده ډېره لګي نو که دا کدو خپل لسی کې دي مکس کې معده کې پکې او دا اوس کې نو دې سره د لسی خپلې فایدې او د دې کدو چې کومې فایدې دي هغې کې شاملې شي. نو اکثر خلک لوکی شیک ورته وي د هغې استعمال هم کوي، خاص کر په پنجاب کې انډین پنجاب کې دا ډېر زیات دی. زموږ طرف ته چونکې دغسې څوک ډېر د فایدو نه دي خبر نو د دا لوکی شیک یا د کدو چې کوم دا شملو سره مکسچر دی د دې استعمال نه کوي او ډېر خلک ما کتلی دي چې بادرنګ یعنی کیره د خپل شملو کې مکس کی جوسر باندې او د هغې استعمال کوي. همدغسې فایدې چې کومې دي د هغې هم دي، خصوصا په ډېره ګرمۍ کې به تاسو ټرای کوئ چې کله دا ټرای کړي نو تاسو ته پته ولګي چې یاره تندم ختمه شوله، وجود هم یخ شولو، هضمه هم ډېره ښه شوله، خوراک ته م زړه کېږي ځکه چې ګرمۍ کې مین مسلې دا دي چې خوراک ته مې زړه نه کېږي یا خوراک ته چې ګورم د ګرمۍ د وجې نه راباندې بد لګي نو هغې سره لږ خوراک هم امپروف شي. که تاسو ورسره دغه اچار یا دغه شیک یا دغه لسی دا استعمال کوي نو دې سره ډېر ښه شي. بیا د کدو دویم قسم چې کوم دی کوم ته پیټه کدو وي یعنی دغه پیټه کدو چې کم خاص کر په سویټ ډیشز کې استعمالېږي هغې کې هم تقریبا دغه ټولې فایدې دي، دغه ټول څیزونه دي پکې خو هغه زیاتر خلک حلوا دپاره یا داسې نور خواږه څیزونه چې کوم دي پمپکن چې ورته وایي د هغې دپاره استعمالېږي. نو پیټه کدو دی او که سم کدو دی دی چې کوم دی نومې کدو دی خو فایدې ډېرې زیاتې دي نو د دې استعمال کوئ خپلم او خپلو بچو ته انشاءالله چې تاسو ته به دا ټولې فایدې رسي. خپل ډېر خیال ساتئ. الله پامان.